امریکا افغانستان کې په یو بېمانه او بېپایه جګړه میلیارډونه ډالر ولګول. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، معتبرې امریکایي ورځپاڼې ګارډین د یو مطلب په خپرولو سره لیکلي چې امریکا افغانستان کې په یو بېمانه او بېپایه جګړه میلیارډونه ډالر ولګول. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. امریکا د تاریخ په تر ټولو اوږدې خو بېمانه جګړه کې زرګونه عسکر له لاسه ورکړل او تریلیونونه ډالر یې مصرف کړل. ورځپاڼې د خپل مطلب پر دوام له یو شمېر هغو امریکایي عسکرو سره هم مرکې کړي چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. دغو پوځیانو ګارډین ته ویلي چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تګ تر ټولو ستر او لومړی هدف د القاعدې شبکې د مشر اسامه بن لادن له منځه وړل وه. هغه چې ترسره شو باید امریکایي ځواکونو لا له وړاندې افغانستان پرېښی وای. ورځپاڼې د خپل مطلب په پای کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن د پرېکړې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې هر څه ژر باید افغان جګړه پای ته ورسول شي او په دغه هیواد کې پر ماموریت بوخت سرتیري روغ رمټ خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې ګډون وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ.